بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو یو وار بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پودکاسټ کې تاسو سره نیغ پنیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی که یو طرف ته د علمي میدان بهرور دی نو بل طرف ته د عصري علومو پروفیسر دی. تصوف د میدان خبره د دیو کو نو تصوف د میدان شهسوار دی. بلها خلک راځي او د دوی نه لاسنیوکي او د معرفت او د عرفان په رڼا باندې منور کیږي او خپل تنده په دغه چینه کې خړوب کوي. نو بالکل تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډیر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا پروفیسر طاهر عبید صاحب دامت برکاتهم العالیه او ځان خوشبخته ګڼم چې زما استاد محترم دی. نو حضرت د ټول نه لاول خو زه تاسو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام ورحمت الله وبرکاته. مغفرته و درجاته. حضرت خوشحاله شوم چې تاسو سره ناستې مو په لاس باندې راغله. د روایت مطابق په حضرت زما ړومبې پوښتنه دا وي چې حضرت کله او په کوم ځای کې را پیدا شو او ابتدایي عصري تعلیم د کوم ځای نه زده کړې د کوم ځای نه وکړې او تر کومه حده پورې؟ زما جای پیدایش خدا 400 دا تورنگزی خجی تورنگزی 1961 کی زما تاریخ پیدایش تھی 21 ستمبر 1961 خجی دا تاریخ پیدایش تھی تورنگزی جی. او بیا تورنگزو کی ابتدائی سکول در لسمه پورې دا سکول ما 400 تورنگزو کی ویلی خجی او بیا دا هغې نه وروستو سکول نه وروستو لسم چې ما پاس کنو بیا والد صاحب مدرسه کې داخل کړم دارالعلوم احناف میرزي شب قدر کې خجی هلته اولې دغه ته بولتم ما کوړي ته خو دا کوړي نه بیا واپس راوستم نو دغه کې داخل کړم دارالعلوم احناف میرزي کې هلته د والد صاحب یو شاګرد مې مولانا امداد الله صاحب خجی رحمت الله علیه نو هغه سره داخل کړم هلته خجی او بیا هلته 15 کاله مې هلته تېر کړل دغه کې دارالعلوم احناف میرزو کې خجی او بیا 15 کاله بیا یو کال دوه هدایت الاسلام تختابات کې تېر کړل تختابات کې خجی او بیا دور حدیث د پاره 86 87 کې بیا دغه ته لاړم زه کوړه خټک ته لاړم خجی مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه حیاتو خجی او حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه مفتی فرید صاحب جی رحمت الله علیه ویم حیاتو مدرسه کې خجی نو هلته ما بیا دور حدیث دارالعلوم حقانیه کې 86 87 کې وکړو خجی او بیا مې مفتی فرید صاحب نه هلته بیعت هم وکړو خجی 86 کې بیعت مې هم د هغوی نه وکړو خجی او بیا وی خلافت هم څو کاله پس بیا وروسته خلافت هم راکړه بیا صحیح. حضرت مونږ چې وینو تاسو چونکې زما په ګورنمنت کالج کې استاد پاتې شوي نو تاسو عصري تعلیم بیا تر کوم ځای پورې وکړو؟ ګورنمنت کالج کې ستاسو اپاینټمنټ څنګه وشو؟ نو کریم ما دا چې ما ایم اسلامیات او ایم عربي دا د پېښور یونیورسټۍ نه وکړه پرایویټ چې وفاق المدارس ما هم کړی وفاق المدارس او بیا مې ایم اسلامیات هم وکړو ایم عربي مې وکړه پرایویټ د پېښور یونیورسټۍ نه خجی او بیا داسې مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه یو زوی و مولانا عزیز الحسن صاحب جی جی هغه راته وایي چې داسې پوسټونه راوتي دي ما ورته ویل لکه ما والد صاحب نه پرېږدي خو هغه وایي نه درخواست نو زما درخواست بل چا دغه کې داخل کړه خجی او بیا زه یې انټرویو ویلم هغه اظهار کړم د جمعې ورځ وه چې دغه دپاره ټسټ دپاره نو ما ټسټ ورکړو ټسټ ما په ټاپ باندې راغی ماشاءالله او په ټاپ باندې راغی زما ټسټ او بیا انټرویو کې هم زه په ټاپ باندې رالم انټرویو کې ګورنمنت کالج دپاره چې کوم انټرویو وه جی پبلک سروس کمیشن کې هغه ما هم ټاپ کړی و خجی ټسټ مې هم ټاپ کړی و انټرویو کې هم په ټاپ باندې هم راځي صحیح نو هغې کې بیا ګورنمنت کالج کې زما اپاینټمنټ اول اپاینټمنټ زما ګل آباد دیر کې شوی و خجی ګل آباد دیر کې خجی ګورنمنت کالج ګل آباد دیر کې هلته مې یو کال تېر کړ هغه دی نه بیا زما ټرانسفر اکوړه خټک ته وشو جی خوشحال خان خټک کالج ته جی 4 کاله هلته خوشحال خان خټک کالج کې وم خو ما سره خپل درس او تدریس جاري ساته خجی ما به سبق وی بیا وروسته کالج ته تلم داسې خجی او بیا مې ټرانسفر د ګورنمنت کالج ته وشو داسې صحیح 2003 کې ګورنمنت کالج ته وشو صحیح او بیا 2021 پورې زه ګورنمنت کالج کې وم صحیح 17 دلته بیا 18 او بیا 19
پورې بیا هم دلته ونه کېږي. ماشاءالله. حضرت څنګه چې تاسو فرمایل چې یاره ما به درس او تدریس خپل جاری ساتلو دغه کالج لیکچرشپ سره هم، نو درس او تدریس آغاز دا مو کله وکړو؟ په کومو مدارسو کې درسونه وکړو او تدریجاً کتابونه شروع کړي که نه جي؟ او تدریجاً شروع کړو ما کتابونه تدریجاً. اول ما ابتدایي ما پسې د پنډۍ والا د علوم تعلیم القرآن راولپنډي د هغې کسان تل داسې مولانا سبحان الله صاحب د عمر زو دی هغلته ملته پنډۍ کې و، نو دی راپسې راغی او بس ما سره خبره وکړه. نو زما اول کال زما درس و تدریس آغاز دا تعلیم القرآن راولپنډي کې وشو. او بیا یې هلته مې یو کال تیر که او بیا دوباره زاخیلو والا ما سره رابطه وکړه، تل او راتلل داسې راپسې ډېر. نو بیا زاخیلو ته رالم، زاخیل نوشیره، او 4 کاله ما هلته تیر کړل. بیا 1990 کې زه د نمک منډۍ ته رالم، د علوم القرآن والسنه نمک منډي دې ته 1990 کې زه رالم. او تا حاله پورې اوسه پورې زه نمک منډۍ کې او ورسره مدینة العلوم خیبر بازار کې هلته هم سره د بخاري او دغه ترمیزي وغیره او نور کتابونه هلته هم پړاوم. ماشاءالله. حضرت څنګه چې تاسو فرمایل تاسو په مختلفو کالجز کې لیکچر ورکړی دی، داسې په مدرسه کې تاسو استاد عالم چې کوم دی درس ورکوي، نو د مدرسې او د کالج په لیکچر او په درس کې فرق سی یا ستاسو تجربه سره؟ او د کالج په لیکچر کې فرق دا دی چې د کالج لیکچر دا سرسری وي، داسې سرسری لیکچر وي، او د مدرسې لیکچر چې وي دا عمیق وي، جور وي، په دې کې تحقیق وي، تدلیل وي پکې، دلایل وي پکې، مذاهب او د هغوی ترجیحات وي پکې. داسې کالج کې دغه نه وي، سرسری درس وي داسې. او مدرسې کې تحقیق هم وي، تدقیق هم وي، بل دا وي چې د مذاهب او اختلاف وي، د هر یو مذهب د هغې دلیل او بیا د خپل مذهب ترجیحات پکې وي. نو دا په کالج کې نه، مدرسو کې دا وي داسې. صحیح. بل حضرت ستاسو واسطه چې کوم دی دا د کالج سټوډنټانو سره هم راغلی ده، د مدرسې طالب علمانو سره هم راغلی ده. نو د مدرسې په طالب علم کې، د کالج په طالب علم کې، په سټوډنټ کې، په دې دواړو کې فرق څه دی؟ په اخلاقي لحاظ سره، په سماجي لحاظ سره، په قابلیت سره او په کردار سره؟ نو فرق خو پکې ظاهر دی چې یاره د مدرسې طالبانو کې آداب پکې وي ډېر، او بل دوی خواري کوي ډېره، مطالعه کوي، د شپې خامخا مطالعه کوي، بغیر مطالعې نه سبق له نه راځي. د کالج سټوډنټ یو پکې آداب نه وي. آداب څنګه چې د مدرسې په طالبانو کې کوم آداب وي، د خپل ټیچر دارنګې د علم نه آداب پکې وي، نو داسې آداب د کالج په سټوډنټ کې نه وي. دیم د کالج سټوډنټ مطالعه نه کوي، مخکې کتاب نه ګوري، او د مدرسې طالب چې مخکې راتلونکي سبق زور سبق هم یادي او د راتلونکي سبق مطالعه هم کوي. صحیح. حضرت څنګه چې تاسو چې د کالج په سټوډنټ کې چې کوم دی آداب نه، نو چې کوم د جدید تعلیم نوجوانان دي یا ځوانان دي، نو هغوی دغه رنګې چې کوم دی د دین نه هم لږ لرې شانتې دي، نو دین ته د رانږدېکت طریقې کار به څه د دغه نوجوانانو؟ یاره چې دوی علماو په مجلس کې کینی، د علماو په مجلس کې یا د داسې اولیاء الله په مجلس کې کینی، نو دوی به آداب زده کړي داسې. صحیح. چې علماو د مجلس راشي، اکثر د علاقې جومات د هغې امام سره کینی، عالم سره کینی، څه کتاب تی شروع کی، څه ترجمه تی شروع کی، نو خپل دا آداب به په دوی کې هم دغه آداب به انشاءالله په دوی کې ملاشي. انشاءالله. حضرت د دینی مدارسو چې کم طلبا دي، نو زما خو خپله دا یو ناقص سوچ ته دیم چې را طالب یا چې کوم عالم وي، مولا وي، دی چې کوم دی یو ښه وظیفه لري یا د یو ښه هنر لري، یو ښه روزګار دی لري، چې په درس او تدریس کې یا چې کوم دی په حق ویلو کې چې کوم دی د هیڅ قسمه غبراهټ یا شک تردد نه کوي. تاسو څه ګڼئ چې د دینی مدرسې د طالب دپاره عصري تعلیم یا هنر یا روزګار، طالب دپاره مولا دپاره دا څومره ضروري دی؟ دا ولې ضروري دي؟ دا شیزونه ضروري دي چې څنګه دینی تعلیم دارنګې عصري تعلیم هم ضروري دی ولا. صحیح. ځکه دینی تعلیم بغیر د عصري نه دا بیا ناقص ګرځېږي، سړی د خلکو د دغه مطابق بیا دی نه تقریر کولی شي، نه تحریر داسې هغسې وي چې عصري علوم سره نه وي. بل هنر یا کسب وغیره
دا هم سره ضروري دي ځکه چې دی محتاج نه وي جی ځکه چې که چېرې دی کسب یا خپل هنر ورسره نه وي یا خپل کاروبار نه وي نو بیا به دی محتاج وي خلکو ته محتاج وي د خلکو د احتیاج د وجې نه خپل هنر یا خپل کاروبار یا خپل کسب وغیره یا عصري علوم داسې دا ضروری دي دا ولا صحیح حضرت ستاسو چې څومره تقاریر مونږ اورو نو په هغې کې عموما چې کوم دی شعر و شاعري دا پکې ډېره زیاته وي نو د ادب سره هم دا شعف د کله نه دی ما خو چونکې مدرسه کې ادب د هغه شعر و شاعري د کتابونه پړو کړي دي ډېر داسې ښه جي د کوم شعر و شاعري کتابونه دي جی. متنبي دي حماسه ده جی دا مقامات دي جی د نفت العرب دي دا کتابونه ما پړو کړي ټول ښه نو جي په هغې کې د اشعار مشعار داسې ډېر دي صحیح بل زمونږ اساتذه کرام چې وو یو دوه استادانو د دیوبند فاضلو جی مولانا مطلع الانوار صاحب رحمت الله علیه جی او مولانا عنایت الله صاحب رحمت الله علیه جی هغوی به د اشعار ډېر وي ما د اشعار د هغوی نه زده کړي دي داسې هغوی به اشعار وي په صحیح سبق کې به یې اشعار وي جی په تقریر کې به یې اشعار وي داسې نو دا اکثر هغوی د دغه د وجې نه زه هم داسې ویم داسې څنګه چې تاسو حضرت د مطلق الانوار شیخ صاحب او داسې د بل الله حضرت شیخ. جی جی د هغوی تذکره چې وکړو نو ستاسو په ژوندانه باندې د اثر د زندګۍ د چا دی یعنی تاسو د خپلو اساتذو تذکره کراته وکړئ یا که دا د مفتي فرید صاحب دی یا نور داسې تاسو چا نه متاثره یې او ولې یاره زه خو د خپلو اساتذو ټول نه متاثر یم ښه جي خصوصا د حضرت مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه نه جی او مولانا شیخ الحدیث مولانا مطلع الانوار صاحب رحمت الله علیه نه مولانا عنایت الله صاحب رحمت الله علیه نه جی د دوی نه زه ډېر متاثر یم داسې صحیح او دوی علوم کې عمق مو جوړوالی مو جی او بل دوی تربیت د خپل شاګرد تربیت د خپل طریقې سره کوو داسې صحیح مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه چې کوم دی حضرت بلها خلکو د هغه نه بیعت کړی دی د هغوی جی. په دغه باندې خړوب شوي دي مفتی فرید صاحب څنګه انسان و یا څنګه سړی و یاره مفتی فرید صاحب خو ډېر بااخلاقه انسان و ډېر بااخلاق انسان او ډېر خاموش طبع انسان و داسې ښه جي داسې بغیر ضرورت نه به خبره کولم نه خاموش په و داسې ښه او بااخلاق او داسې او الفاظ به هم داسې خواږه مزیدار خشته الفاظ به د ژبې نه وتل داسې جی. سخت الفاظ به چېرته د ژبې نه وته صحیح مزاج کې لږ نزاکت و داسې مزاج کې نزاکت و داسې خو هغه هم داسې دغه خپل طبیعي مزاج داسې و چې نزاکت پکې و مزاج کې صحیح حضرت په دې وخت کې د علماو د پاره او د مدارسو د پاره معاشرتي چې کومې مسایل دي په دې کې د دې د پاره کردار څه پکار دی د علماو د پاره او د مدارسو د پاره چې څه کردار ادا کړي او مدرسو له کردار دا پکار دی علماو له دا کردار چې دا فتنو مخنیوي وکړي د دوی ښه جي فتنو د ختمولو دپاره د ځای په ځای باندې جلسې وغیره قایمې کړي پروګرامونه مقرر کړي د هغې دپاره او د خلکو د اصلاح دپاره چې یاره خلک د دغې فتنو نه آګاه کړي خلک د دې فتنو نه خبر کړي چې یاره داسې دا فتنې را روانې دي او دا د انسان دپاره د هلاکت ذریعې دي داسې نو دې دپاره ځای په ځای باندې تقاریر کړي ځای په ځای باندې پروګرامونه مقرر کړي دې دپاره جلسې مقرر کړي جی. او د خلکو د هدایت دپاره هغوی ښه پوره کوشش وکړي په دې کې نو دوی له علماو له دا پکار دي دې وخت کې مدارسو له صحیح حضرت نن سبا چې کومې مناظرې کېږي دغه مناظرو ته تاسو په کوم شکل یا ستاسو رای په دغه مناظرو په حواله سره چې د دې اختتام اکثر په جګړه باندې یا په فساد باندې یا عوامو ته څه فایده داسې نه رسي چې یاره دې کې اوس حق باندې څوک دی او باطل باندې څوک دی او که دواړه سایډ نه مناظره کېږي نو یو هم دا نه تسلیموي چې یاره زه ما دا بل د دې بل سړي رایه یا د ده دا موقف چې کوم دی ما تسلیم کړو او د اوسنۍ مناظرې چې دي دا صحیح نه دي داسې ښه جي یو دا چې دې کې د حق او د باطل پته نه لګېږي ښه جي حق او د باطل پته پکې ونه لګېږي همداسې برخاست شي او پته پکې ونه لګېږي چې یاره حق کوم او باطله کوم جي او بل دا دې کې اخلاص هم نه وي ښه جي ارڅ اکثر د خپل شهرتونو د خپل شهرت په بنا باندې وي داسې اخلاص باندې بنا نه وي دا اوسنۍ مناظرې داسې صحیح بل حضرت زمونږ په علاقو کې یا چې کوم دی دا اوس یو رواج قایم شوی دی یو
وړه دوره کیږي موقوف علیه چې هغه په 3 میاشتو کې کیږي. دغه ته په کوم نظر ګوري؟ بل د هغې نه علاوه د مفتي کورس کیږي چې په هفته کې یو کلاسي 2 کاله بعد چې کوم دی ورته پګړی په سر کې سند ورته ورکړي چې یاره ته مفتي شوې. حالانکه فتوا ورکول یا چې کوم دی مفتي جوړېدل دا یو ډېره حساسه ذمہداري ده. دغه ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ یاره دا یول د مفتی ته دوی کورس ورته پوره پړاوي ښه جي لکه 2 کاله کې 2 کاله دي که نه ښه جي نو خامخا 2 ورځې دوی ځي په هفته کې 2 ورځې د دوی کلاسي ښه جي هفته کې 2 ورځې کلاسي صحیح نو دوی هغه ټول چې کوم اصل بنیاد دی د فتو وغیره هغه ورته وښیي داسې ښه جي اوس هم هغه لکه تنګي کې دغه چې دی مفتي ګورلي شاه صاحب هغه پړاوي نو صحیح طریقې سره پړاوي او خلک چې کوم چا ورسره ابتدا کړې ده هغه مطمئن دي خو مطمئن دي خلک علما دي ټول مطمئن دي په دې باندې صحیح نو صحیح طریقې سره وی پړاوي صحیح. حضرت ستاسو په حواله سره مونږ دغه اوریدلی چې تاسو په خوب کې د الله تعالی دیدار کړی دی یا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار مو کړی دی. دغه دیدار کوم را سره شریک چې دا څنګه او دغه کیفیت د الله دیدار خدا سے یو ځل ما خوب ولید چې داسې د قیامت ورځ ده والله حساب او کتاب کوي الله او داسې څه بعضې طالب علمان دي چې زه پیژنم داسې د هغې متعلق الله د جهنم فیصله وکړه الله او زینګ څه ملګري داسې نورو خدای پاک زموږ متعلق د جنت فیصله وکړه د نور په شکل کې ما الله ذوالجلال ولید داسې ښه جي د نور په شکل کې داسې صحیح حضرت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار خو ماته څو ځله شوی دی 3 ځله شوی داسې ښه جي په هغې کې حضرت څه نصیحت شوی یا چې کوم دی څه خوشخبري څه نو شوی وه یا څه محفل مجلس یو مجلس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آخري صورتونو ترجمې کولې زه ورته ناست وم دې ترجمې کولې د قرآن شریف آخري صورتونو ترجمې کولې داسې ماشاءالله. بل حضرت تاسو چې څنګه په دغه خوب کې وکړل چې یاره دې کې څه طالب علمان داسې وو چې د هغې د جهنم فیصله وشوه او تاسو وایي چې زه هغه پیژنم هم نو د هغې څه اعمال تاسو ته ظاهري داسې ښکاري چې څه د وجې دوی د جهنم فیصله بشي؟ نو بس د هغوی داسې لږ اوارهګر غوندې وو داسې ښه جي ښه اوارهګر وو داسې ډېر سبق شوقیان نو داسې ډېر داسې صحیح. حضرت اوریدونکو ته ځوانانو ته به پیغام څه ورکوي؟ نو ځوانانو ته پیغام دی وخت کې دا دی چې یاره دی علماو سره تعلق قایم کی ښه جي ځکه کوم نوجوانان چې علماو سره تعلق نه وي مدارسو سره تعلق نه وي مساجدو سره نو هغه نوجوانان په ایس او نشو وغیره دې شیزو باندې مبتلا شي جي او چې نه دین سره تعلق وي مدرسو سره تعلق وي علماو سره ناسته پاسته وي علماو نه ترجمې کوي نو دا خلک بیا د دغې نشونه او د دغې اوارهګرۍ وغیرې نه دی بیا محفوظ پاتې شي داسې صحیح. حضرت یو وارې بیا زه ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم د همراز پاډکاسټ په نوم کې ډېره مننه مو کوم جي جزاکم الله بارک الله. بالکل جی قدرمندو کتونکو اوریدونکو داو زمونږ ډیر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا پروفیسر طاهر عبید شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز د ورکې اجازت په دغه یو شعر سره او دغه شعر به حضرت ته ډالۍ وي چې په کتلو ورته سترګې نه مړېږي په کتلو ورته سترګې نه مړېږي ځینې خلک د ګلونو په مثال وي. خاد آباد بریالي راته اوسئ د لوی الله په امان. جزاکم الله بارک الله.